اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما چې څونه سټوډنټان دي زه امید کوم چې هغه به ښه روغ به صحتمند به ښه. نن زما ټاپک دی د کلاس 9 د بیولوژي تھرډ نمبر چپټر کنزرویشن اف بایوډایورسټي. چې بایوډایورسټي کوم کنزرویشن چې دی هغه څنګه کیږي نو یاد ساتئ چې کنزرویشن زموږ سره دوه معنی ورکوي. یو زموږ سره دا دی چې کوم لیوینګ ارګانیزم چې دي هغه موږ څنګه محفوظ وکړو، بله دا معنی ورکوي چې کوم لیوینګ ارګانیزم چې دي دا موږ څنګه یوز کوو. نو لیوینګ ارګانیزم چې موږ اخلو نو موږ زیاتره خبره موږ کوو د پلانټس او د انیملز خبره چې دی هغه زیاته کوو. د پلانټس او انیمل خبره ځکه زیاته کوو چې موږ زیاتره واسطه چې دی هغه د پلانټس او انیمل سره راځي، ځکه چې پلانټس چې دی موږ استعمالوو موږ له اکسیجن راکوي، خوراک راکوي. دغه شان انیمل چې دي نو د هغې نه موږ روزمره کارونه هم اخلو او موږ چې دی خوراک هم راکوي، موږ چې دی څیزونه دي هم جوړو. نو اوس د دې پلانټ او انیمل استعمال چې دی هغه موږ کوو. د دې نه علاوه په دې کې د ځمکې نه موږ مینرلز چې دي هغه هم راوباسو. دا مینرل چې دي دا هم په دې بایوډایورسټي کې راځي، ځکه چې انسان له چې دی ډایرکټ فایده ورکوي. نو دا څیزونه چې دي موږ استعمالوو. د دې یوز چې دی دا څنګه کیږي، خو چې کله د دې یوز کیږي د هغې د وجې نه موږ ته پیدا راکوي، خو دا څیزونه شتي د انسان چې دی په دې باندې خپل امپیکټ پرېږدي. امپیکټ داسې پرېږدي چې خپل اثر پرې پرېږدي د هغې اثراتو د وجې نه. کوم لیوینګ ارګانیزم چې دی بایوډایورسټي دا کوم ماحول چې دی دا پوره چینج کېږي، ډسټرب کېږي ورسره. په هغې کې د انسان د ټول نه اولنی اثر په دې بایوډایورسټي باندې دی اوور پاپولیشن. اوور پاپولیشن داسې دی چې کم لیوینګ ارګانیزم دي د هغوی نسل چې دی هغه سیوا کېږي. انسانانو نسل چې دی هغه سیوا کېږي. دغه شان دوی چې دی ضرورت زیات راځي، د کور ضرورت راځي، د روډ ضرورت راځي، د ځمکې ضرورت راځي. نو د هغې د وجې نه څه چل کېږي د اوور پاپولیشن د وجې نه چې د هغې د وجې نه اوله خبره دا چې موږ روډ جوړو. روډ داسې جوړو لکه پس فرض کا په غر کې زموږ سره یو غټ ځنګل دی او موږ دا د ځمکې ضرورت یې موږ دا چل کوو چې دغه ځنګل چې دی دا موږ کټ کوو. د هغې زی دپاره اول په سر موږ دا چل کوو چې موږ روډ جوړو. چې کله روډ جوړو نو موږ سره په دې لاره کې د واړه واړه بوټي ونې بوټي چې دي دا موږ ختموو. نو زموږ بایوډایورسټي چې دی د دې سره لاړه. د هغې نه علاوه موږ بلډینګ جوړو د ځان دپاره، د رهایش دپاره، ځکه چې اوور پاپولیشن زموږ سره کېږي نو ضرورت چې دی راځي چې کله موږ دغه بلډینګ جوړو نو د هغې د وجې نه هم چې دی بایوډایورسټي چې دی ختموو. نو په هغې کې د ټولو نه غټ نقصان دا راځي چې زموږ سره کوم واړه ارګانیزم دي د هغې هیبیټیټ د دې سره ختم شي. کمې مرغۍ دي زموږ سره، یا زموږ سره په دې غرونو کې تاسو لیدلی چې شادوګان وغیره دا زموږ سره اوسېږي. په دې کې چې دی مارانې، نور داسې سکویرلز وغیره، نور منګوز کوم واړه ارګانیزم چې دي یا زموږ سره دا اوسې شوي د هغې هیبیټیټ چې دی د دې سره ختمېږي. نیچرل هیبیټیټ چې دی هغه ختمېږي. په پاکستان کې د زیات تر ښکار د وجې نه او د اوور پاپولیشن د وجې نه د زموږ سره داسې انیمل شته چې 31 سپیشیز آف مملز. زموږ سره چې کوم میملز دي د هغې 31 سپیشیز چې دي هغه په پاکستان کې د اوور پاپولیشن د وجې نه، د اوور ګریزینګ د وجې نه، د اوور هنټینګ د وجې نه چې دی ختم شوي دي. د هغې نه علاوه 20 سپیشیز آف برډز هغه هم چې دي ختم شوي دي د دې اوور پاپولیشن د وجې نه. او 5 سپیشیز آف ریپټایل چې دي هغه هم تللی دي، د هغې د سر اړوس پته نه لګي چې دي مکمل ختم شوي دي. نو دغه شان زموږ سره میډیسنل پلانټ چې دي هغه هم چې دی ختم شوي دي. انسان په دې طریقو باندې د بایوډایورسټي چې ختموي صرف د څه دپاره د خپل ضرورت دپاره. هلته کې انسان ضرورت هم وي، خو اوس موږ سوچ وکړو د ځنګلاتو بې دریغه کټای کېږي، هغه ونې کټول پکار دي چې هغه وچې شوي یا چې نور وده نه کوي نه هغه لرې کول پکار دي. دغه شان میډیسنل پلانټ چې دی کله چې په غر کې اور ولګي نو زیاتره بوټي زموږ د علاقو باندې زیاتره په دې سوات کې کوم غرونو چې دي په دې کې بوټي میلاویږي. هغه بوټي چې خلک وچې کوي نو هغه د شوګر د مرض دپاره، د شوګر چې کوم مریض دي د هغه دپاره چې دی ښه، ځکه چې شوګر چې دی کنټرول کوي. نو بایوډایورسټي دا انسان چې دی ډسټرب کوي او دا اثرات چې دی خپل پرېږدي. نو تاسو چې کوئ زموږ سره د ممل 31 سپیشیز چې دی مکمل ختم شوي دي، هغه نشته، پاکستان کې نشته. دغه شان 20 سپیشیز آف برډز دي، 5 سپیشیز آف ریپټایل چې دي دا مکمل ختم شوي دي. نو که مونږ وایو چې زموږ بایوډایورسټي چې دی هغه پریزرو پاتې شي، محفوظه پاتې شي، نو مونږ پکار ده چې مونږ 3 کارونه پرېږدو. یو چې دی اوور هنټینګ، مونږ ښکار نه کوو. زیاتره ښکار چې دی مونږ نه کوو ځکه چې د دې سره
ډېرې مرغۍ چې دي هغه د دې څخه ختمېږي. بل دا چې اوور ګریزنګ چې دی نه کېږي. اوور ګریزنګ داسې دی ګړې بیزي دي هغه چې دی دا خلک داسې ورپرې دي نو هغه چې دی ګریزنګ ډېر زیات سیوا کوي نو د هغې رزلټ بیا څه راځي، د هغې رزلټ بیا راشي سایل ایروژن. چې کله سایل ایروژن زموږ سره کېږي طوفان وغیره راشي نو تاسو به خیال کوئ کوم روډونه چې په دې روډونو باندې له پاسه دا کوم غرونه چې دي دا ګټې او دا هر څه دی بیا په کته باندې راځي د هغې نقصانات دا چې کله په اکثر په ګاډو باندې راشي نو هغې نه ډېر خلک چې دی بیا مري. نو په کار دا ده چې موږ د خپل بایوډایورسټي چې دی خیال وساتو. الله پاک د طرفه چې څونه ارګانیزم دي کوم چې موږ ته نقصان نه رسوي د هغې د محفوظولو چې دی موږ بندوبست وکړو. که د ټاپک پوه شوي نو ماته په کمنټ کې ضرور وایي، لایک یې کړئ، دوستانو سره شیر کړئ. تھینک یو ډېر مننه.